وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم په مال روح نگران دی ګلان پکې کرم. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په درېیمه ناحیه حاجي نجار کارته کې د دوو مهمو سړکانو د وصل کولو چارې راپیل کړي دي. نگران دی ګلان پکې کرم وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم. دغه سړک چې د شینغزي اصحابي د زابر د سړک څخه شروع بیا د شکاپور دروازې د عمومي سړک سره وصل کیږي، تقریبا تر دې دمه یې 15% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 1.5 میاشتې په موده کې بشپړ سي. پکې د عمر خزانه خورم. دې سړک په ډیزاین کې یا د دې سړک پیومنټ چې دی اول موږ دا کاري وکړل د لومړۍ طبقه د سبګریډ طبقه ده چې دا په اساسي ډول سره جوړیږي، کمپکشن ورکول کیږي. د هغه څخه وروسته بیا د سب بیس طبقه د 15 سانتي موږ سب بیس لرو، د هغه څخه وروسته 15 سانتي متره بیس کورس لرو او د هغه څخه وروسته بیا 15 سانتي موږ اسفالټ یا د ډمبر برخه لرو چې په دغه ترتیب سره ټول سړک مخته ځي. په دغه مهمه پروژه کې تقریبا د ورځې 11 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 6 کسان په مسلکي ډول او 15 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. حکومت څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا زمینه یې موږ ته برابره کړې ده، د کار ترتیب یې راته برابر کړی دی. یو روزانه کوو کار کوو، مخکې بیکار وو، کله یوه ورځ به کار وو کله به نه وو. اوس شکر دی الحمدلله د خپل حکومت هم ډېر خوشحاله یو، د خپلو مشرانو هم خوشحاله یو، موږ چې د کار زمینه مساعده کړې ده، په کار اخته یو. د دغه سړک په اساسي قریزې کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. موږ پخوا ډېر ورسره په تکلیف وو د سړک سره، دا سړک ډېر خراب او خېټو بارانونه وو. د کندهار د ښاروالۍ څخه ډېره مننه. آزاد افغانستان دی ګلان پکې کرم